قرار کلیک درنو دوستانو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. یو ډیره د غم خبر د سره شریکوم چې مفتی سردار علي حقانی صاحب وفات شو. هغه څنګه وفات شو او په کوم ځای کې وفات شو او څنګه دا واقعیا مخې ته راغله، دغه ټول تفصیل د سره په دې ویډیو کې شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو د تفصیلاتو په مطابق مونږ ته دا خبر مخې ته راغلی دی چې مفتی صاحب په یو دوره باندې په سفر روان وو. هغه چې کله در ادم هیل ته رسیدلی دی نو هلته د هغې د موټر اکسیډنټ شوی دی او هغه پکې وفات شوی دی. دوستانو تاسو به مفتی صاحب ډیر ښه پیژنئ چې د دین دپاره یو جهاد شروع کړی وو او کومو خلکو چې به غلط کارونه کول نو هغې به د غلطو کارونه منې کول. دوستانو مفتی صاحب اوس د دې دنیا نه لاړو. دوستانو په دغه موټر کې مفتی صاحب سره دوه کسان نور هم ناست وو چې هغې ډیر زیات زخمیان دي او په هسپتال کې دي. دوستانو مفتی صاحب ته دعا کوئ چې الله تعالی یې مغفرت نصیب کړي او الله تعالی ولا په جنت کې اعلی مقام ورکړي او الله تعالی د کور والو ته هم د زړه صبر ورکړي، ځکه چې واړه واړه بچي وو چې هغه ترې پاتې شول. کم کسان چې زخمی دي الله تعالی دې ورله روغ صحت ورکړي. ټول مسلمانان په دې دعا باندې امین ووایئ چې تاسو هم په دې دعا کې شامل شئ. دا و زمونږ د نننۍ ورځې خبر چې د سره مو شریک کړو. تر بلې ویډیو پورې درنه غواړم اجازت د لوی الله په امان.